کابل کې د سیمه ییزو همکاریو د ابتکاري غونډې پیله به څه وي؟ تر ټولو مهمه ده چې د سیمې هیوادونه له روسیې تر چینه بیا له ایران او تر پاکستان او ګاونډیو هیوادو ټولو په دې تاکید ده چې سیمه یو له بل سره همکاره وي، یو له بل سره وصل وي. د دې کنفرانس اساسي اجنډا څه وه؟ دا کنفرانس د دې دپاره و چې په سیمه کې یو له بل سره همکاري رامنځته سي. په دې ناسته کې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، هند، ترکیې او اندونیزیا سفیرانو ترڅنګ د ډیپلوماټیکو ماموریتونو مشرانو ګډون کړی و. ناسته کې په بیلابیلو سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وشوې. کابل کې د سیمه ییزو همکاریو د نننۍ کنفرانس چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته لومړۍ لویه غونډه ده، د هیواد او نظام لپاره یوه ښه زیری دی. که څه هم اسلامي امارت تر دې دمه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دا ډول لویې غونډې په ټوله کې د رسمیت پیژندلو په معنا دي. دا چې ځینې هیوادونه مجبوریتونو په اساس په رسمیت ډول امارت رسمیت پیژندنه نه اعلانوي، دا جدا خبره ده.